الذين هم أهل الفضل والعدالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله شوق سر درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزت مندو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ پٹول ورځو کې غوره ورځ چې دا هغه ورځ د جمعې ده دا پټول ورځو کې غوره ورځ چې دا هغه ورځ د جمعې ده ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی د جمعې په ورځ آدم علیه السلام پیدا شوی دی او د جمعې په ورځ آدم علیه السلام وفات شوی دی او د جمعې په ورځ به شپېلۍ کې پوکې وهل شي دا نظام چې ورانیږي نو دا به ورځ د جمعې وي او د جمعې په ورځ به ټول خلق بېهوشه کېږي هم دو کارونه پکې شوي آدم علیه السلام پیدا شویم د جمعې په ورځ دی وفات شویم د جمعې په ورځ شپېلۍ کې چې پوکې وهي او دا نظام چې ورانیږي نو دا به ورځ د جمعې وي او د شپېلۍ نه پس چې په خلکو بېهوشي راځي نو دا به ورځ د جمعې وي دا ډېره درنه ورځ ده ډېره وزنداره ورځ ده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی کہ یو ساعت تے چی دا چا دعا دا اغی وقت سر موافق شونو اللہ بے اغ دعا قبلی دا سات وقتم پا جمعی پورس کی یو ٹیم دے دا جمعی پورس چی پاغی کی دا چا دعا چا اغوختلو دا اغی وقت سر برابر رالنو اللہ بے قبلی دا جمعی پورس یو ساعت تے کم ساعت تے روایاتو کے مختلف ٹیمو نرازی خو اکثر روایات دا دی چی دا مازیگر نرستو دا ماخام دا مازیگر نوالا دا ماخام پوری پا دے ٹیم کے دق وقت تے باقاعدہ دا بازی صحابہ کرامو نثابت تی چی دا ٹیم کے بای دعا غختلوی دا اغا ساعت تے دا مازیگر نوالا دا ماخام پوری دا چا دعا چی ورسر موافق شو اللہ بای قبلی لا ډیر قیمتي ورځ ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې دومره قیمتي ورځ ده نو موږ به پکې څه کوو په دې باندې به څه کوئ وی فاکثروا علی من الصلاة فیه په دې ورځ په ما درود شریف ډیر وایه د جمعې په ورځ په ما درود شریف ډیر وایه ولې ډیر وایو د جمعې په ورځ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوزَةٌ عَلَيَّ استاسو درود شریف پا ما باندی پیش کی ازمکہ کی ملائک مقرر دی چی سوکم درود وائی اغا درود دا دی زین وڑیو پا امام الانبیاء پیش کی چی تا باندی دمر درود ہوئی دا اللہ پا منگ سمر فضل لے
چې مونږ دلته درود وایو او دې ځای نه ملایک وړي او هلته یې په امام الانبیا باندې پیش کوي چې تا باندې دومره دومره درود ووي. دا مونږ دپاره ډېره خوش قسمتي ده. خو ستا ذهن ته کو سوال راشي چې مولوي صاحب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو چې وفات شوی دی نو د هغې خو په سوونو کلونه وشو، نو د امام الانبیا وجود به محفوظ وي، روغ به چې موږ درود شریف وایو او ملایکې وړي. دا تپوس یو صحابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وکړو، وی موږ چې تا باندې درود وایو نو وجود مبارک په محفوظ وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ان الله حرم علی الارض اجساد الانبیاء. اے صحابی یوازې زمانہ د 1,40,000 کم و بیش انبیاء د ټولو انبیاء وجودونه الله په ځمکه حرام کړي. د پیغمبر وجود ته ځمکه څه نشي ویلی، د پیغمبر وجود ته وینه څه نشي ویلی، د پیغمبر وجود ځمکه نشي خرابولی. د ټولو انبیاء وجودونه محفوظ دي. وی ما باندې درود وایه، ملائک په ما تستاسو درود را رسی. ډیر کوشش د جمعې په ورځ د کثرت درود شریف کو، درود شریف ډیر وایو. یو صحابي دی ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، راغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته فرمائی زه پتا څومره درود وام، څومره ټیم دی درود شریف له مقرر کما. نبی علیہ السلام ورته وی چې څومره دی خوښی نو وی 4 حصہ پورا ده. دی ټولو وختونو کې چې زه پتا 4 حصہ درود شریف وام دا به پوری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورته وی خده خو کو سیوا دی کو نو خبی وی نیم حصہ چې پتا درود شریف وام نو پورا بی نیم ټیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورته وی خده خ سیوا دی کو نو خبی وی دا اللہ حبیب 2 حصے پتا وام. نبی علیہ السلام ورته وی خده خ سیوا دی کنه خبی وی دا اللہ حبیب چې فارغ ټیم را ته میلاویږي او پتا درود شریف وام نو ټیک بی. نبی علیہ السلام ورته فرمایل کتا داسې وکړه چې فارغ ټیم تا ته میلاویږي او ته درود شریف وای وی الله به دې 2 کاره وکړي ښه. یو به دې الله د هر غم نه بېغمه کړي او یو به دې الله ټول ګناهونه معاف کړي ښه. چې څوک درود شریف سیوا وای د ده به الله غمونه ختم کړي، پریشانۍ به الله ختمې کړي او ټول گناهونه به الله وران کی. نو زمونږ دا 2 غټ حاجت دي نو چې بېغمه شوې غمونه به الله ختم کړي. هر سړی پریشانه دی او خفه دی او غمونه دي پریشانۍ دي. څوک چې درود شریف سیوا وی الله به غمونه ختموي ښه، او څوک چې سیوا وی الله به ټول گناهونه معاف کړي. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل صحابي ته فرمایل کوشش کوئ موقع میلاویږي درود شریف ډیر زیات وای. خپل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاة. د قیامت په ورځ به ما ته د ټولو نه نږدې کس هغی چې د چا درود شریف سیوا راوخت. دا به ما ته نږدې د الله حبیب. که د چا دا خوښی چې د امام الانبیا په څنګ کې ولاړم په میدان محشر کې د امام الانبیا ته نږدې یما، نو چې د چا درود شریف سیوا نو دومره به د امام الانبیا ته نږدې. بختور و صحابه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو مجلس ته راغی، ډېر شي صحابه کرام ناست دي، خو هغې صحابه کرامو کې ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله عنهما پکې دواړه ناست. نو بل چا نبی علیہ السلام ته دسی بره نشو کته، جرأت نشو کوله. دې دواړو نبی علیہ السلام ته دسی وکتل چې وای کتل. روایاتو کې راځي نبی علیہ السلام ته دواړو خندل او نبی علیہ السلام دې دواړو ته خندل. دې دواړو دسی نبی علیہ السلام ته کتل او خندل او امام الانبیا دې دواړو ته کتل او خندل. یو ورځ دواړه دسی نیولي دي لاسونو نه، یو لاس نه یو نه بل. صحابو ته وی هاکذا نبعث یوم القیامه. د قیامت په ورځ به موږ داسې پاسو خدي به مې دواړه د لاسونه نیولي.
نبی علیہ السلام صحابو تو فرمائل انا سید ولد آدم یوم القیامہ اللہ مال یو سلور خصوصیتو نرا کری دی انا سید ولد آدم یوم القیامہ دا قیامت پورز با اللہ دا طول بنی آدم دا سرداری تاج بالا را کی نبی علیہ السلام دا طول بنی آدم دا سرداری تاج با امام الانبیاء تا ورکڑلی شی دا قیامت پورز اوی و اول من ینشق عنه القبر دا طول نڑنبے بزما قبر کولو شی زما را پاسم دا طول نڑنبے چی مڑی را پاسی امام الانبیاء فرمائی دا طول نڑنبے بزرا پاسم او ما تب دا طول بنی آدم دا سرداری تاج پسر کی اللہ بیا با سفارشو نشوروش دا طول نڑنبے سفارش پسوک کی او د چا سفارش په د ټولو نړومبې قبلیږي نبی علیہ السلام فرمایل و اول شافع د ټولو نړومبې سفارش په زه وکم نبی علیہ السلام د ټولو نړومبې د شفاعت اختیار به رب العالمین امام الانبیاء له ورکړي سفارش به هم د ټولو نړومبې وکم و اول مشفع او د ټولو نړومبې امام الانبیاء فرمای زما سفارش په الله قبلی ښه سفارش پم د ټولو نه اول کوم او قبلیږي بم زما سفارش د ټولو نه اول چې سړی ورسره نږدې د امام الانبیاء سره په میدان محشر کې خدای دې ورسره مونږ ټول یو ځای کې بن الله دې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خوا ته راپاس څوک دا غواړي چې زه د امام الانبیاء سره نږدې وي قیامت کې د قیامت په ورځ د ټولو نه نږدې زوی نو اکثرهم علی صلاة چې د چا درود شریف سیوا راوخت هغه خلق به نږدې وي د امام الانبیاء سره په میدان محشر کې ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی ما ته امام الانبیاء فرمایل چې زه درته د غریب سړي صدقه وخیمه لکه مالدار خو پیسې راوالي کنه صدقه ورکي نو د غریب سړي ډ غواړي چې ما صدقه ورکړلې نو دې به صدقه څنګه ورکوي د سره خو پیسې نشته ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمای وی ما ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې کله غریب سړي د صدقې اراده وکي نو د سره خو پیسې نشته نو دې دې سی وی اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ودا درود شریف تی وی فإنها له زکات دا د غریب سړي صدقه شول مالدار سړی به روپۍ ورکي او د غریب سره روپۍ شته دی نه نو د غریب سړي صدقه درته وخیمه ای غرباو مونږ د پاره خوش قسمتی ده چې مالدار مال ورکي او تا سره مال نشته دی نبی علیہ السلام فرمائی د غریب سړي صدقه دادا چې دې دا درود شریف وای اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات چې دا درود شریف وای فإنها له زکات دا درود د پاره صدقه شوله دا د غریب سړي صدقه ده بس دقه درود دی وای دا داسې شوله که ده چې الله لار کې پیسې ورکړلې ښه ژبې په درود شریف باندې لوندې ساتئ تاسو به نوم اورېدلی امام شافعي رحمت الله علیه لوی امام د مذهب تیر شوی دی ډېر لوی علم الله ورکړی وی امام شافعي رحمت الله علیه چې وفات شو القول البدی دا یو کتاب دی هغې کې لیکلی وی امام شافعی رحمت الله علیه چې وفات شو نه چا خوب کې ولیدو چا ترې نه تپوس وکړو چې حضرت الله څه معامله وکړله وی چې ډېر عزت او اکرام مې وشو د ملایکو په ذریعه مې الله ډېر عزت او ډېر لوی منقبت الله راکړو زه ترې نه خوب کې تپوس کوم چې دا منقبت الله په څه درکو وی ما ته وی چې ما خپل کتاب چې دی رساله الرساله نوم وی چې پاغي کې ما یو درود شریف لیکلی دی ما باغه ډیر وی د حق په وجه الله ډیر اعزاز را ډیر لوی عزت می وشو ډیر لوی عزت الله راکو وی ما تینا خوب کی تپوسو کو وی چې هغه درود شریف زما په کتاب کې لیکلی دی ما حضرت هغه درود څه دی ما ته وی اللهم صل علی محمد
كلما ذكره الذاكرون اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون ویچ دا درود شریف دا دی معنی ډیر ښکلی ده اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون ربا په نبی علیہ السلام باندې رحمتونه راولېږي چې کله خلق یادین په رحمتونه راولېږي او وصل علی محمد كلما ذکر عن ذکره الغافلون خدای چې کله ته خلق غافل شي نو په درود راولېږي په رحمتونه راولېږي چې خلق یادین په راولېږي او چې خلق ته غافل شي نو په راولېږي وی چې د دې درود شریف په برکت می الله ډیر عزت وکړو د ملائکو په ذریعہ الله ډیر لوی عزت راکو ډیر لوی اکرام زما وشو دا د مذهب امام دی امام شافعی رحمت الله علیه ډیر شوق سره درود شریف وایي ډیر برکاتی ډیر اثراتی یو ځل چې بنده درود شریف وایي لس رحمت په د الله د طرف نه را نازل شي د یو ځل درود شریف ویلو په وجه باندې ډیر برکاتی امام جعفر ابن عبدالله دیوی ما امام ابو زرع رحمت الله علیه په خوب کې ولیدو وی په خوب کې چې مې کله ولیدو نو وی په اسمان کې د ملائکو امامت کو نو ماته نه خوب کې تپوسو کو چې الله د دومره عزت څنګه درکو وی ماته وی امام ابو زرع رحمت الله علیه راته وی چې ما په لاس باندې شپږ لکه احادیث لیکلي دي شپږ لکه احادیث ما په دې لاس لیکلي دي او چې کله به مې حدیث لیکو او د امام الانبیاء نوم براغه نو ما به ورسره درود شریف لیکه چې څومره مې احادیث لیکلي دي او د امام الانبیاء نوم پکې راغلی دی نو ما ورسره درود شریف لیکلی دی د هغې درود په برکت الله دا مقام راکو چې ما به درود شریف لیکو دی وجې نه کتابونو لیکلی دي چې کله سړی خط لیکي یا کتاب لیکي او هغې کې د نبی علیه السلام نوم راشي او دی ورسره ولیکي صلی الله علیه وسلم لکه ټول درود ورسره ولیکي مونږ اکثر د نبی علیه السلام نوم ولیکو خو د دې دال د پاسه سواد وکړو صلی الله علیه وسلم ورسره پوره ونه لیکو چې کله ورسره دا څوک ولیکي نو حدیث مبارک کې راځي چې د څو پورې د دې قلم دا لیکل باقي وي هغې پورې فرشته د ده دپاره د مغفرت دعاګانې غواړي بختور خلق دی شپږ لکه احادیث لیکلي دي شپږ لکه پیرې د امام الانبیاء باندې درود شریف لیکلی دی او هغه په کتابونو کې پروت دي لیکلی پروت دي څو پورې چې دا لیک باقي وي هغې پورې فرشته د مغفرت دعاګانې غواړي د درود شریف ډیر برکات دي ډیر اثرات دي کوشش کوئ جبم په درود شریف معطر ساتئ او په دې نیت وایئ چې زه درود شریف وامه د دې ځای نه به ملایک وړي او په نبی علیه السلام به یې پیش کوي زما درود به ملایک وړي او په امام الانبیا باندې به پیش کوي دا به ته د دې ځای نه وای یو ورځ به الله داسې راولي چې په باب السلام به د خدای وردنده کي او مخامخ په ودرېږي او دقه درود شریف په د قبر مبارک خواته ووایي او نبی علیہ السلام فرمای چې د قبر خواته راته څوک ووایي نو فسمیعته زه یې واورم د قبر خواته اورما او غیبانه چې را باندې څوک وي نو ملایک راته رارسي نو څوک چې دا وي الله به یو ورځ هغه ځای له بوځي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په موږ ډېر احسانات دي دا ډېر خوږ نوم دی محمد ټول وایي صلی الله علیه دا ډېر خوږ نوم دی حدیث مبارک کې راځي وی د جنت په خازن نبی علیہ السلام فرمای وانا اول من یقرع باب الجنه د ټولو نه ړومبې به د جنت دروازه زه وټکوم نبی علیہ السلام بختور دي صحابه چې د امام الانبیا سره به په څنګ کې ولاړې عمر او ابوبکر صدیق رضی الله عنهما وی دا دواړه به مې داسې لاسونه نه نیولي او میدان محشر کې به مې تاسو وینه وی د ټولو چې څوک ورسره نږدې هغه به ورسره یي وی د ټولو د ړومبې به زه د جنت دروازه وټکوم نبی علیه السلام فرمای ما ته به دندې نه اواز وشي ته څوک یې
ما ته به دندې نه اواز وشي چې ته څوک یې زه به ورته وایم چې زه محمد یم صلی الله علیه وسلم. دا داسې دروند نوم دی، دا داسې خوږ نوم دی چې وی کله د جنت په خازن د محمد نوم ولګي د جنت خازن به وایي ما تم دا ویلی شي چې د ټولو نه ړومبې به د جنت دروازه درته راځه تا ته د جنت دروازه کولاو ده. او نبی علیه السلام وفرمیل وی ای زما امتیانو په ټولو انبیاو جنت حرام دی چې د څو پورې زه جنت ته نه یم تللی، او بیا په ټولو امتونو حرام دی چې څو پورې زما امت جنت ته نه تللی، او بیا زما په ټول امت جنت حرام دی تر څو پورې چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زما ملګری جنت ته نه تللی. د ټولو نه ړومبې به جنت ته امام الانبیا داخلیږي په پیغمبرانو کې، او په امتیانو کې به د ټولو نه ابوبکر صدیق رضی الله د نبی علیه السلام ملګری به جنت ته د ټولو نه ړومبې داخلیږي. ډېر ښکلی منظر به حدیث مبارک کې راځي د جنتیانو صفونه به 120 صفی ښه جنتیان به ټول 120 صفونه شپږ شلي صفونه به، او الحمدلله په شپږ شلي صفونو کې به اتیا صفه د امام الانبیا امتیانی انشاءالله، اتیا صفه به د نبی علیه السلام امتیانی د ټولو نه وروستی راغلی امت، او د ټولو د ړومبې به جنت ته ځي، جنت ته به ځو انشاءالله. د امام الانبیا سره به ځو ټول په شوق سره لوی واړه جمعې په شپه او په ورځ ډېر درود شریف وایي چې د هر چا ژبې په درود شریف باندې لوندي. بس علما وایي دا یاد ساتئ ښه دوه عمله چې دي دا مقبول دي، دا نه رد کیږي ښه دوه عمله دا نه رد کیږي ښه دا قبول دي. یو د ختم نبوت کار چې څوک کوي، ختم نبوت چې نبی علیه السلام اخیری پیغمبر دی په دې عقیده کار کوي دا مقبول عمل دی، دا نه رد کیږي دا نه رد کیږي. او یو درود شریف چې څوک وایي دا الله نه رد کوي، دا دوه عملونه مقبول عملونه دي، دا الله نه رد کوي، دا الله نه رد کوي. ځان له آخرت له تیاری وکړو. او نبی علیه السلام فرمایي ما ته به د ټولو نه نږدې کس هغې چې د چا درود شریف سیوا راوختو دی به ما ته قیامت په ورځ باندې نبی علیه السلام فرمایي ما ته به دی نږدې. او نبی علیه السلام وفرمیل څوک چې درود شریف هیر کړي خطئ طریق الجنه د جنت لار خطا کړه، د جنت لار خطا کړه چې چا درود شریف پرېښود. او نبی علیہ السلام وفرمایل البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علی. صحابو بخیل سړی هغه دی، شوم سړی هغه دی چې د هغه په خوا کې زما نوم ذکر شي او دی په ما درود شریف ونه وایي. کله چې د امام الانبیا نوم واورئ هر ځای چې شوق سره وایي صلی الله علیه وسلم، دا زما د پیغمبر نوم دی، دا د هغې پیغمبر نوم دی چې قیامت کې ټول خلق په پل صراط تیریږي نو خلق به آوازونه کوي سلم 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 رب سلم یا رب سلم. خدایا د سلامتیا معامله را سره وکړي، سلم هر کس په وایي یا رب سلم رب سلم، ربا د سلامتیا معامله را سره وکړي. هر تن به دا آواز لګي، دې کې به یو آواز د امت راشي، د امت نوم به والي چې د امت مبارکې به د سلامتیا آواز وکړي چې خلک وګوري هغه به امام الانبیې د پل صراط خواته به ولاړي. په موږ ډېر په امت ډېر مشفق پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوشش وکړو خپل سیرت صورت دا به د امام الانبیا په طریقه جوړو که خیري چې د نبی علیه السلام څنګه شکل و، د نبی علیه السلام څنګه سیرت و، څنګه صورت و، کوشش پکو هغه شاد بزان جوړو. مونږ په امام الانبیا باندې مین یو. هر سړي ته د ځان نه درانه کتل، هر سړي ته د ځان نه درانه کتل. تاسو به یو نوم اورېدلی حسین احمد مدني رحمت الله علیه، دته به شیخ العرب والعجم وي. دی یو ورځ ریل کې را روانو ټرین کې خواته ورسره په سیټ باندې هندو ناست چې دواړه ناستي سفر کوي لار کې د دې هندو او دسماتي ته اړه وشو. زه او دسماتي ته ورځم چې ټرین کې او دسماتي ته ورغې سمدستي روپش ورغې راغې. حسین احمد مدني رحمت الله علیه خو پیژني نه چې دا ما سره شیخ العرب والعجم ناست
چې ویلی ده عمر بر به شین پیزار نه پخپو کا خو حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه وی زما د جانان د روزي رنگ شین دی نو زه شین پیزار نه پخپو کوم ښه دومره به قدر کو شین پیزار به نه پخپو کو وی دا د امام الانبیا د روزي رنگ بر شین دی د گنبد رنگ شین دی زه شین پیزار نه پخپو کو دومره قدر وړکی هغه اندو ورغه زر روپش دی ورته ولی بس هغه واشروم چې دی ګنده دی د اودسماتي مناسب نه حضرت پوه شو پاسېد وی څه کاغذونه ماغذونه یې راواغستل هغه واشروم یې صفا کو راغې د هندو ته وایي زه ترې اوس راووتم هغه واشروم صفا دی واشروم صفا دی ورشه هندو ته وایي هغه هندو چې ورغې واشروم صفا او دسمات یې وکړو کېناست حیران دی خو زه څوک به راسره ناست نو چې کله سټیشن ته ورسېدل نو بلا مخلوق ولاړ دی اخو شیخ العرب والعجم خلق استقبال لراوتل وی دی کې حسین احمد مدنی را روان دی دنیا خلق ولاړ دی چې د ټرین نه کوزیده تپوس یې وکړو دا خلق چاته ولاړ دی وی دا دې ټرین کې حسین احمد مدنی را روان دی شیخ العرب والعجم را وی کم یو دی وی دا تا سره چې په سیټ ناست دی هغه دا دی دا خلق دته ولاړ دی هغه هندو را پاسېده حسین احمد مدنی رحمت الله علیه ته وی حضرت تا لیټرینګ نه دی صفا کړی تا واشروم نه دی صفا کړی تا زما سینه د کوپر نه صفا کړله ما ته اول کلمه ووایه بیا به هله دی خلکو سره دی ښه په هغه ټیمې کس ته کلمه وویلله هندو مسلمان شو دا چې د حضرت سره سفر وکړو ښه یو سفر یې وکړو داسې مشران تیر شوي وو داسې به یې د بل سړي قدر کو نن مونږ هر سړی خپل خدمت د بل نه الو کوشش دی چې دې زما خدمت وکړي دا جذبه راکې نشته چې ده ته د ځان نه درون وګورم د ده قدر وکم دی به خدای دې لارې نن به خلک زمونږ کردار ته ګوري نن زمونږ عمل ته خلک ګوري نن زمونږ عمل ته خلک ګوري جماعت کې خلک یو پی ایسو ته تاله لګوي نو چې دا زمونږ مسلماني شي نو بل سړی به ایمان راوړي چې سړی جماعت کې تاله لګوي یو پی ایس ته دا ولې دا څوک پټ نه کړي ښه د جماعت نه به هم خلک یو پی ایس پټوي ښه دا زمونږ ایمان دی دا زمونږ اسلام دی دا زمونږ کردار دی هر ځای ته چې ځي نو دوکه شروع ده معاملات زمونږ صحیح نه دي نه کو خلکو زمونږ معاملات ولیدل خلق په ایمان راوړي روغې قبیلې په یو ټیم ایمان راوړی غونډې قبیلې صرف د نبی علیه السلام سره یوه پیره بیه شوي نبی علیہ السلام سره بیو شو نبی علیہ السلام ولا کجوري ورکړي صحابي ته وی دا ولا ورک خو دا سو ولا پسې سیوا ورک هغه وی دا سیوا د سدي وی دا تاسو میلمانه دا تاسو حق دا قیمت والی دا سیوا والی هغه قبیله چراله وی تاسو پیغمبر کم یو دی وی دا دی وی دا هغه دی وی مونږ سره چې بیه کړې و وی آو وی بس مونږ د یو بیه لیدلې ده